اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د پنځمه سپاره د لسم درس او پنځمه سپاره ختمه شوه. سورۃ النساء 215 تر 245 آیات ورسره کولای شئ چې وګورئ. جز 15 یا پنځمه سپاره ختمه شوه. فالله اولی بهما، مفهوم د څه دی چې نو الله ډیر مهربان دی په هغوی باندې. حتی يخوضوا تر دې چې مشغول شي، تر دې چې هغوی مشغول شي. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، مفهوم د څه دی چې آیا نو غالب شوي موږ پر تاسو باندې او موږ نوی بچ کړي تاسو. کسالا پسستی سره. مذبذبین هغوی متردد دی. سلطانا مبینا دلیل ښکاره. فی الدرک الاسفل په ډیر ښکته طبقې کې. امید دی دا درس مو زده شوی. نور دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله عمل شه.